بسم الله الرحمن الرحیم. امید دارم همتون خوب و سلامت باشین دوستان عزیز. هیله لرم چې ښه سهار مو پیل کړی اوسي. نن غواړم تاسو سره د کابل او د کابل په شمول ټولو ولایتونو تاریخ وهنې د بیومتریک تاریخ وهنې نوبت در سره شریک کړم. میخوام امروز همراهتان با شمول کابل، نوبتدهی کابل و ولایت ها همراهتان شریک بسازم. امروز تاریخ 402/4/12 است. نن تاریخ د 1402 کال د څلورمې میاشتې 12 تاریخ ده. فعلا لپاره نوبتدهی کابل که هست در تاریخ 23 24 25 است. کسایی که در سال قبل در ماه ثور ثبت نام کرده بودند در 23 24 25 ثبت نام کرده بودند، بر اونها تاریخ داده است، میتونن که فرمای خود چک کنن. و کسایی که فعلا برشان تاریخ نداده است مگم در تاریخ های 24 25 ثبت نام کرده مگم تا حالا برشان تاریخ نداده است، منتظر باشه. از طرف ریاست برشان حتما یک تاریخ میده و ناامید نشه، حتما برشان تاریخ میده. کاپیسا کی است؟ کاپیسا 401 60 است. پروان 401 30 28 است. وردک چې ده د 1401 کال د 12 میاشتې لسم تاریخ ده. لوګر د 1402 د اول ولسم ده. ننګرهار 1401 د اوومې د لسم ده. لغمان 1401 د دویمې نهویشتم ده. پنجشیر 401 531 است. لغمان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې فعلا لپاره امارتونه بند دي. کوم کسانو چې د بیومتریک تاریخ مشخص شوی په دغه دوه ولایتونو کې دوی د دغه دوه ولایتونو ته مراجعه نه کوي او منتظره دي اوسي تر څو ورته د راسل لوري امارت خلاص شي، بیا هغه وخت مراجعه وکړي. کسایی که در ولایت ها نوبتشان رسیده است در ولایت پنجشیر، آنها به ولایت پنجشیر مراجعه نکنند چون ریاست امارت ولایتی پنجشیر بسته است تا امر رسانه. هر وقت که امارت پنجشیر باز شد باز میتونه که مراجعه کنه. بغلان 1401 کال شپږمې 15 ده. بامیان 401 12 8 است. غزنی 401 12 6 است. پکتیا 1402 کال د اولی په اول تاریخ کې ده. کونړ چې ده د 1402 کال د اولی 12 تاریخ کې ده. او نورستان چې ده د 1402 کال د دریمې دویم تاریخ کې ده. فعلا لپاره د نورستان د ولایت او د زابل ولایت لپاره کوم ظرفیت نه دی اعلان شوی، یعنی کوم لیستونه چې موږ سره شریک کیږي فعلا لپاره دغه دوه ولایتونو لیستونه موږ سره پکې موجود نه دي او احتمال شته چې آینده ورځو کې د آینده هفتو کې دغه دوه ولایتونو اضافه شي. بدخشان کې است 402 1 21 است. تخار کې است تخار 402 1 20 است. کندوز 402 1 13 است. سمنگان که است 401 12 16 است. سریپول 401 12 21 است. فعلا نوبتدهی تمام ولایت ها نمیجا موجود می باشه که به شمول کابل البته. بعد از سمنگان سریپول است. سریپول که از 401 12 21 است. غور 402 1 24 است. دیکندی 401 6 21 است. ارزگان چې د 1401 کال د اول شپږویشتم ده. زابل چې د 1402 د دویمې یوویشتم ده. پکتیکا د 1402 کال د اول شپږویشتم ده. خوست 1402 کال د اول یوویشتم ده. او بلخ کې است 401 4 12 است. جوزجان 402 1 18 است. فاریاب 401 7 3 است. هلمند چې د 1401 کال د اول په شلم تاریخ کې ده. هلمند پسې قندهار ولایت د قندهار نوبتدهي چې ده یا تاریخ وهنې نوبت چې ده د 1402 کال د اول 12 تاریخ ته رسیږي.
او قندهار پسې بل ولایت چې د بادغیس ولایت د بادغیس چې د 1401 کال د 12 شپږم تاریخ کې 401 12 66 بادغیس هرات کې است 401 45 است فراه کې است 402 1 27 است نیمروز 402 1 7 است. امید دارم که نوبدهی تمامتان مشخص شده باشم و کسایی که به می تاریخ ثبت نام کرده در ولایت ها و در کابل میتونه فرمای خود چک کنه ببینه برشان تاریخ داده است و کسایی که تا الان برشان تاریخ نداده است منتظر بمونه حوصله کنم تا از طرف ریاست پاسپورت برشان تاریخ بده و کسایی که در 21 و 22 23 24 25 در سال قبل در ماه سور البته در کابل ثبت نام کرده اونها میتونه که فرمای خود چک کنه ببینه برایشان تاریخ داده است و برای کسایی که تا برایشان تاریخ نداده است در ماه یعنی 23 و 24 ثبت نام کرده مگم تا برایشان تاریخ نداده است منتظر باشه حتما تاریخ برایشان میتم چون علتش نمی است وقتی که گزینه تایید ارسال فعال میشد اینها امو گزینه تایید ارسال در مو وقت سال قبل زود ارسال نکرده بود به مو خاطر نوبدهیشان یک کمی عقب افتیده است و کسایی که متایید ارسال زده باشه در مو وقت زمان به اونها زود نوبت میدم و حتما به اونها تاریخ هم میده خو یک کمی دیر میشه و فعلا فعلا دو ولایت بسته است برای بیومتریک یکی لغمان می باشه دیگه پنشیر می باشه کسایی که در ولایت پنشیر و لغمان البته نوبدهیشون مشخص شده تاریخ بیومتریکشون مشخص شده و می دو ولایت مراجعه نکنن چون بیومتریکشون نمیشه تا امر ثانی باید منتظر بمونه تا از طرف ریاست پاسپورت امریت های می دو ولایت باشه باز میتونه که به می دو ولایت مراجعه کنه و بیومتریک شوه و تا اون وقت که از طرف ریاست پاسپورت می دو ولایت ها باز نشده است تا اون وقت مراجعه نکنم امید دارم که ویدیو ازتان خوشتان آمده باشم دل ډیر معلومات لپاره برای معلومات بیشتر چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای خوب و جذاب براتان تهیه کنیم زمون چنل سابسکرایب کنید تر څو سره خی ویدیوګان شریک کو او جوړ کوم مننه کور آباد